أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجانب مقابل لا يرى والذين آغا انسانان كفروا شي كفر کړي دي وکذبوا بآياتنا تکذیب کړي اسمن د آیاتونو سمانا قران نه مني کذبوا بآياتنا دا معنا معجزات د نبی نه مني کذبوا بآياتنا معنا عقلي دلایل مني د الله توحید اولئک اصحاب النار داخل دور ولادهم فيها خالدون نو بدور کې میشي همیش بات الله پراتی همیش حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مرګ بل راوري د ګډ په شکل هیڅ سمانس کې بلال کی ذبح جنته نبی نور همیشه وسیږي خپکه غم نه دوی له وې ساسونه خپایم خوشاله غم نه دي جن اوسنور خاص خطابات بني اسرائيل الله مقصد به کې منګیو حاصل بدای شي بني اسرائيل له الله ډېر رحمت ورکړ ناشکری او کار سمته واخست تاسو نه معلوم کنز المال دریم جل کراغلی دی عمر رضی الله عنه فرمایي چې اصل کې ګورم مقصد دی چې دا یو وخت کې سبب دا يهود و دا کار وکړي دا معاملې موکړو سره الله دا موکړه مونږ الله وایي چې انسانانو کتا سو غلط حرکتونه شروع کړه کار بسره وشي لکه څنګه چې يهود سره شوي دي پوره یې را پکې مولا یا بني اسرائيل اولاد يعقوب عليه السلام دغه اسم کې و اسرائيل کې معنا د عبد الله دې شو ورونه ویل یا بني عبد الله بني يعقوب یو خمانه وسپیګ اکرامي دا سړی په وجه کې داغه په احترام وي چې پلانې سپ تاسو دلته کې نه دوی موجوده ده اسرائيل کې معنا د عبد الله کې معنا د الله توحید ده دلته الله خپل توحید منګلا تشریح کوي اوس کو یاد کړئ ذکر قران کې دوی شمانګانو باندې راشي درې خبرې په ضروری دي عقیده توحید د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري خاص کر اخلاص رسول الله فرمایي چې کوم سره الله یا دغه د سیده لکه ژوندې چې نه یادې مړ ابن قیم فرمایي مراد د مرګ او ژوند د زړه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ وخت پتا باندې تیر نشي مگر دا ستا شبې د الله په ذکر باندې آباد دی معاذ بن جبل فرمایي هیڅ شی نشته چې سړی د الله ر عذاب نه په بچکیږي په نسبت سره ذکر الله دغه ډېری فیری ابن قیم شبره باندې مستقل کتاب لیکلی صاحب د نظرۃ النعیم آیاتنا احادیث آثار او فائدې ذکر کړی دي ذکر او ذکر دا ټول یو معنا شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي بهترین ذکر پر ذکرونه کې قران دی دیو جن رسول الله فرمایي کله یو سړی قران لناست الله تعالی فرمایلی دی بل طرف باندې یو بل مسلمان دی هغه نور دنه کې اعمال کوي دعاګانې غواړي خیراتونه کوي بل پاغه ټول کې د قران والا برخه څومره اوچت منقبت موږ له دعا طریقه هم ناراضي لیکن الله قبلي نعمت الله اسما نعمت اضافه یو کې ځان لا تشریفا التي اغا انعمت علیکم چې کوم نعمت ما کړې پتا سو باندې انعمت الله ایمان نعمت کړې خو شکر مالو باسه علیکم لفظ کی اشاره ده لا احسان ثابت اول وفا کوي بعهد اسما لوزن باندې وعده باندې زبم وفاکم بعهدکم ساس لوزن باندې څه مطلب قران او سنت ومنه عمل کرا ول الله جنت بدر کمتا څومره لوزن مو چې سره کړی دي دین کی و ایا فرحبون او خاص زمانه یې راوکه معنا ان کنتم راهبین شیئا کده چانه یریږي نه الله ایمان او یریږي رهبانیت کې معنا دا یری و حدیث کې راځي لا رهبانیت په اسلام زمون په دین کې ودانی چې انسان بکونج کې نشي مجلس ته برسي میدان لا ورسه کې نور آداب وامنوا ایمان راوړې بما فاسمانه انزلت شما نازل کړي مصدقا لما معكم تذکرون کې دا غدین چې تاسو سره دي معنا مراد قران او سنت ځکه ما عام دي مصدقا تصدیق کوي څه مطلب
قران موږ لدا وایي چې انسانانو د مخکې کتابونو باندې ایمان راوړي به ځوی لګي اجمالی. دویم په مخکې کتابونو کې بیان دیو آخر زمانه کې به یو نبی راځي نبی محمد صلی الله علیه وسلم کتاب ای قران راغی کنه دا څو چې شاه بارکه چیرې ورکی وراشي نو به تصدیق ده. دریم قول علماء دا ذکر کړي د نور کتابونو مقصد او مضمون هم دا وي انسانانو د یو الله بندگی قران موږ لدا وي. دیو جن مولا قاری لیکلي چې موضوع قران توحید شرع عقیده تحوی کې لیکلي. شیخ الاسلام ابن قیم لیکي مدارج السالکین کې ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید. ایچ آیات قران کې نشه مگر ایک بار بار توحید الله تشریک کړي بار بار لمان الدین او کتاب مراد دی. بلاد ولا تكون الله يمکهږي اول کافرن اول کافر به پر ایمان دی ولدين هم خیر کافرانو. جواب دا من اهل کتابو کې خاول کافر شي مکیږي اخر کې به شي نه دا مقصد نه لري اول کې مکیږي اخر کې شي. دا مقصد دا دی چې کله چا قران بیانونه وګورته کې دا قدرت کتاب الله وی رد کو کنه قدرت کتاب نه وای معنی د شنه چا بیان کړي نه او تیر دي نه مانم دا حدیث نه مانم د څه الله یې مکوي. بیری مقام کی تكون جمع کافر مفرد دی اول فوج کافر فوج کې معنا د جمع. ولا تشتروا الله یما خلای پایتون سما باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي بدله کې مال تستبدلوا به داخله په سامان دلته ایتونه باندې داخله دومره به همت انسانان دي الله وی دین ورکه دنیا واخسته. امام رازی شه فرمایي پټول انسانانو کې به همت انسانان هغه دي شهید دین ورکی بل چاله اوس دنیا په راټوله کی. رسول الله فرمایي چې کله انسان علم د قران او سنتو کې مقصد پرې کې دایښ د خلکو نه مال لازمه کی مال او د دین باندې تفسیر باندې د شي انسان به د جنت بیم بالکل د سره ونه ګوري. کله حدیث کې راځي چې من قرأ القرآن چا چې قران ولستو دې تاکل به چې پای باندې خوراک کو کې قیامت پر ورځ باندې پدې مخ به بوټي غوکم نه اشه وړي کې به طریقه به سره طریقه دا نه چې داخله بوزا پاره اور باندې تقسیم کوه به لګي یو اخر کې ډوډۍ خو راځي. انس بن مالک فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله چا به کور جوړ کې دکان وغیرہ نو هغه براغه دوه رکعات منځ به وکړي چې شهر خوراک به وبې خړو کې نه تلو دا ښه طریقه ده. یو نیک سره راول دوه رکعات منځ دی وکړي بیا آیات را معنا به کتمانه آیت اسما آیت نه پټوي مې بدلوي بتحریف آیات خانو لک پیسې ماخلې چې ته اخستې شي جواب داري چې دنیا ما په هر قرآن مقابل کې شي نه ده ټول دنیا به سي اخر. قلیل معنا حرام دي قلیل معنا فانی دي قلیل معنا لګي دي. و ایا او خاص زمانہ الله فتقون ويرګي مخکې متقوا بارک ویلو د الله رایره د يهود بارک ویل فرحبون زمون بارک ویل فتقون ځکه زمون دین کې رهبانيت نشته چې کون شي کې نو تسبیح اړه بس ولا بزر سره مچا سره تعلق نه لرم. دین د اسلام د میدان دین دی دا وی میدان راو دانګه څه د خلکو نو اور څه خلکو له پیش کا یوای ځکه مګینا مزبل عادت يهودو کی عادت دا چې کله به دوی عوام را نو هیڅ مسله به پټه کړه کله به نیمچه مولانه له پای باندې به ایسه غډه وډه کړه ګوره به حدیث کې دار اغلی پلاني کې دار اغلی دی کې دار اغلی روایت کې اغه اغلی الله ودا تاسو کوي مولان غډوډوي عوام چې په باندې مسله پټوي صفه تشریح کوي وي قران او سنت به بیانوي به خلکو یې شرم منګ سو منو دي مولا خبرو منو کداي مولا له ودام دي معاذ کی اغه نقل له وان على الحق لنورا فدي حق من الله رڼا یو خدای د فطر دین چې پای باندې معشوم پويږي بار خلاصه کوي او چې کوم شي دین نعام معلومات دي. ولا تلبس الحق بالباطل مگر وړوي دا حق د باطل سره اسلام د کفر سره يهوديت سره قران د نور کتابونو سره
وتكتم الحق لا يمپټوي حق عوام وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې حق حق او باطل باطل لې ته پوهیږئ الله وایي یا وانتم تعلمون الله تاسو اهل علم مولا څنګه دا کار کوي ورسره کې ترغیب کې عملون الله دایت حاصل بده چې دا مکوي نو هغه اخر وکړه الله دې درې کار وکړي واقيموا الصلاه فمندر مانځ کوي واتو زکات او زکات ور کوي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي رکوع کوونکو سره اقیموا الصلاه سمانه وختي کوي اقیموا الصلاه معنا میشه کوي معنا باندې ځان پوي خشوع کوم ځای کې چې نبی مونږ کړي په کوم طریقه په طریقې وکړي واتو زکات معنا زکات ورکړي نصاب مالی یا واتو زکات معنا د قران او سنت نه اخلاق زکات چې ستا خراب اخلاق ختم کې او ښه اخلاق در نصیب شي صفا اخلاق تذکر نفس رکوع کوي مع راکعين رکوع کوونکو سره دي تویل شي اهتمام په دې طریقه باندې چې انسان دی غلاړي معلومات نه کیږي چې دا اوس مونږ کې غیر مونږ کې خو شکل دې رکوع کړ او هو دا خو له مونږ کې کله به رکوع پاتې کیږي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو مجاهد یو کافر وشولېګو کله چې دا سره مخامخ شنو کو رکوع سجده کوي مونږ کې نو هغه پیش نه به وشي مسترقیم پرې خو سجده پرې خو پر مونږ جاری وساتو صاحب د مغنی منهاج القاصدین دې ټول دا خبر ذکر کړی دا چې انتهایی حالات د رکوع د سجدې ان شاء الله څومره عجیب حال تندې مثال علامات کې تندې مثال کې خو آیات دلیل په دې باندې معرّا کې ان چې جمع ضروری ده خامخا به انسان په جماعت کې برخه اخلي بغیر د ضرورت نه بیره پری لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد د چا کور شي جمعه سره مونږ نه کېږي مگر جمعات کې اوس قرار پراتی نو وخت پورې ځان له دیندار موي ورسات کې بلد زجر په دې باندې چې خلکو له امر کوي پنه کوي باندې خپل نه کوي الله دا څنګه چلې خپل عمل کې نه راولې نور لوي يهودنا بچا پښتنه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم بارک اجلاس څنګه شه دی قسم والله چې الله حق نبی دی وي منی ولنه وي مړه مشریم بیا ختمي مشرق غموړي و اتامرون الناس بالبر تاسو امر کوي خلق له پنه کوي وتنسون انفسكم وسنن مدياد استريري وانتم تتلون الكتاب وتاسرون الكتاب افلا تعقلون دم راقل نکارنا علی لا تاسو عقل من دي بل چا شوند برابر کړي د اخرت او خپل عمل پې نه کوي عبد الله بن مسعود ویلی ګنا په ګناونه کې دا چې ته چاله امرو کې دنه کوي هغه تعالی مړ خپل ځان برابر کړ موږ لسل لګي ځان د خپل از ګډ وډ کړي موږ له وسوي دعوت ته پلان دی ودا ورسات واستغفر کې اعمال ولا صبر کوي واستعينوا بالصبر والصلاه الله کوم کاشل کې د الله نه صبر او مانځه وان ادم شيء لكبير ګران کار دی الا على الخاشين مگر پاغه انسانانو جزل کې عاجزي کوي الله لرا یہی سعادت پای باندې آسان دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترینه تحفه چې الله مؤمنان له ورکړي صبر دي آیتونه حدیث اثر او پیدي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن کثیر احادیث نقل کړي چې کله په دې دنیا کې انسان باندې تکلیف راشي او صبر وکړي په دې دنیا کې چې الله دوی لکم اجر ورکړي دا روغ عافیت ولې انسانان وو ان شاء الله کاش که موږ بری بیتګانو باندې کټ شي صبر مو کړو دا مونږ غټلې وي رسول الله فرمایي کله چې چا بچي مړ شو دا په صبر وکي الله دل کور جنت کې کور جوړ کې ایله ویل شي بیت الحبد څومره اوچت کله وای چې دا دوستر کې الله لکه انسان لوالي ای دنیا کې الله به دل جنت ورګي پای باندې زنانه ورته تور زنانه یا رسول الله وې دماغ او تکلیف لرم را پرېوزم غیر اختیاري ما له دعا وغواړم نبی صلی الله علیه وسلم وټی دعا وغواړم او صبر دوه کې اجر به ډیری وي زما لې صبري په دومره دعا وغواړم چې دا پرده می خراب نشي صبر درې قسمه فتوحات ته چې بکم شمن الله مقرر کړي و درېږي په کلک مشکلات باندې
دین د اسلام باندې وجه سے فجر نه کوي چې مړ موږ له خو دې کې دومره تکلیف پر شدو پلاني په موږ سترګې رابره کې کړي مور امرا برګي پلان امرا برګي ترم الله یې صبر کوي دا خو کې راځي صبر د ګنا نه د ګنا نه صبر کله کېږي چې انسان د ګنا په ضرر باندې کوي کله چې په انسان کې حیا کله چې انسان د الله تعالی نعمتونه لحاظ ساتي د الله نه یره بشری کې موجود دی د الله سره مینا خپل بدن باندې شفقت علم د قران او سنت به ځیا خوراکونه نه کول قوي ایمان ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي کنه بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین صبر شروع کې باس مشری بل الله درکی دې سره صبر کوي دا خاشعين څوک دی الله واست تعریف کوي الذين انسانان دي چې عقیده ده انهم ملاقات ربهم د دې ملاقات کې درف سره کلا منځکی دوی ملاقات ربهم معنا ای دنیا کې موږ تاسو د الله مخ له ودرېګو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څنګه چې موږ پیدا راځي په دې کیفیت بربند بغیر ترجمان نه الله د هر انسان سره خبره کوي درمګړې بني کار دی ولې کړي اوسې می کړي مسعود احمد کی روایت ده کړي چې لې بچي ټیګې بنشي ملائک به ودري الله ورته شو ودرېګا یدي مانځه کې د شولاړې کګوي کې د الله مخله ولاړو حدیث کې راځي چې مونږ په کار دی وانهم الیه راجعون یقینا دوی خاص الله له ورګرځیدون کړي ورسره کې به بل خطاب قانون دار شکل الله یوم السلام کی به منځ نور خبري وشي بیرته زوړ مقصد راوړي دوی مخکي کشتران نه خطاب را مشران له دا تاکید دی یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام اوس قرات کې نعمت زما التي انعمت علیکم شکما تاسو باندې کړي وان یذشم فضلتکم غرکړي مې علی العالمین پر مخلوق باندې اسی غرکړي دي بإعطاء الكتاب والنبوة وحي ورکړو يهود نو سواره استدلال کې چې ګور تاسو کتاب کې الله ویلي دی علی العالمین دا په ټول مخلوق باندې غوړه کړی دی او تاسو غوړه یو کړل درې جواب دي یو جوابدار چې العالمین کې الف لام محذری دینه مراد امق مخلوق دي چې کوم ځکه هغه دوی سره نور وسیدل کوم نه دی غوړه دویم دا فضیلت جزئی دی ټیک دلته غوړه یو خنور سره کې موږ به غوړه یو دریم دوی شغره او د دوی وجنان چې الله تعالی ناشنا کارونه صادره او خارق العاده چې موږ په امت کې غوړي انتیجه دي واستخويبه اخروی واتقوا يوما ويرګه دا عذاب دورسنا عذاب یوم لا تجزي جن بشي دفقوله تکفي تدفع تغني نفس یو نفس دبل نفس شأن شيء دیم نزل مقام کې مجرم ولا يقبل منها وانا بقبول کړي شي شفاعت سفارش نبتی واخص لري شعاعت من جرمانه ولا هم ينصرون نبتی سره کوم کړي شي قانون دار سړیول مقابله کوي چې بده کارونه شي به سفارش راوړي به پیسې راوړي به هیڅ عملګری برابر کې آسندان رحمت کی الله یې حالت ورا کار نشي دنیا ځان له مسله دا والته ځان له مسله ده شفاعت کې معنا د جفتوال ده شفیع زکه چې د سړي سره جفت رواني دوه قسمه سفارش دی دنیوي بل اخروی دنیوي د نیکي کې رسول الله فرمایي اجر دی نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو نبی ویلي بعض ملګری بل معنی راځي مسجد نبوي کې ناشتي زما سره شکاری ما سره مخامخ کېږي الله باجر درکې دویم په دنیوي ناروا سفارش دی چې بارکه ناروا سفارش کو دی رشوت یا ربل دا به ګناه ده اخروی د ملائکه دی انبیاء بهم کوي شهدا بهم کوي قران بهم کوي روزه بهم کوي حتی حدیث کې راځي او بقي ارحم الراحمین الله په پات شاغه به موټي انسانان را بار کې جهنم نه کوم چې داغه شام مناسب یو د نبی صلی الله علیه وسلم سفارش په بار د حساب کتاب کې دویم د جنت د داخله دو
دریم دی چا مبارک ودا مسری چې امن کیو بدی برابر دی الله معاف کړي خیر دی یې ډیر کلونه ورته الله لیکلي یو قسم شفاعت قهری دی شفاعت شرکی دی الله په وړاندې بدمعشي عقد مقام کې مراد الله ویانه چلیږي شفاعت بالوجاد الله رچاره مخنه مجبوری ګره شفاعت بالمحبت الله د چاره محبت د وجنه مجبوری ګره ته چې سره مینه یو شی ناروي یو کار نه کیږي لیکن داغه د وجنه کار ته کوي انت الله اذا مسلی نشتا اوس بیان د نعمت بنی اسرائیل د الله نعمتونو شکر او باسي څومره نعمتونه در باندې کړې دي موږ له الله اشاره وکړه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ چکر منجات درګه تاسو من آل فرعون د آل فرعون يسمونكم سوء العذاب در کول به تاسو بد عذابنا دی ورکول ابراهيم عليه السلام سره سارا وا رضی الله تعالی عنها یو بادشاہ به خزینه ولي چې کله به ویری داس ما خزر نه سوای ځان سره سره ولا بل اخلاقی او کله به شری ویل چې دا مې خور ده به پر خپل ابراهيم عليه السلام دی ویل چې بو چې دا مې ورور دی زبې چې دا مې خور ده وجه به ذکر کوي دیني رور نه کړه خور ورور به ابراهيم عليه السلام تسلی ورکړه چې سارا خپکیګه ما د شي وخت بل راولې زمون بلې بچو کې یو سړی پیدا شي موسی درې فرعون د حکومت بڑنګ بنکی فرعون دې خبر نه ورختا شو ار الګ بلالو دیم فرعون خوب ولیدو ایدی بنی اسرائیل د خوانه شو روان در قبطانو د علاقې وړاندې کړی تعبیر والا ورته شي یو الګ به پیدا شي سوال بدا تحریک نور شروع کی چا ویلې دي نه دا در ترویتیانو کاینانو پالګرو د اطلاع ورکړي نه که تعبیرو کې هغه جدا خو لیکن د اطلاع نه شو ورکولې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د شي انسان تصدیق چاو کې د پالګری وغیرہ د اصله په قران باندې کافر دي دوی په څه پويږي مثلا الله فرعون خپل نوم شله مصعب ابن ولید څلورم سو کال د ژوند دي کې دا نه جوړ شوی هم نو ګمان داو کې چې مسجد الله شریک هم نو هیڅ د اولوهیت دعوی وکړه عقیده کې دوه قول لري یو قول دا چې دا دهری دی الله نه مني دویم دا مشرک دی قران نه معلومي کې چې سره مشرک دی مصر بادشاہ ربی فرعون ویلي سوء العذاب بد عذابنا سدي یو خدا منه ذمہداري په کولا خادمي په کولا کارونه په کول وهل کول بلډینګونه په جوړول کته په جوړولې کته په خولې نور سپکارو لوهاري په کولا کارخانو کې مزدوران کړي وو یذبحون الله تعالی لول بابناکم ساو سامن ژوند به پر خودلې نساکم ساسو ببینه ژوند ولې پر خوده یو خره پاره به حیاي لیکن دا معنا کمزوري ده وجه ده قانون دا دی چې کله په یوځای کې به حیاي مسله راشي الله متصل امر د جهاد کوي الله ډېر غیرتی ذات دی کله چې دوی دې زنانو سره به حیاي کول نو الله به امر د جهاد کوي الله خو نشي نه پریدي یوځای کې به حیاي او الله به صبر کوي نه دویم حیا به خصوص تاسو زنانو نه یو کور به اطلاع ورکړه مفسرین لګي چې دې کې حمل نه فوج براغه دروازه به ټک ټک کوي حمل لا بار کې زنانه د ټول فوج وړاندې ایسه به په شرمګاه کې سوالات کې خودل په خېټه به ورته ګوتې والي کله به نر بچي پیدا شون ایسه به مان تعالی کې چې بچي بوا به پرې خوده څورلې به عزت ولا دریم دا منه شوندې به پرې خودل استاو زنانه چې نارینه ختم شو زنانه پاتې خپل فتنه جوړيږي رسول الله فرمایي د قیامت د علامات نه علامات چې زنانه بزيتي 50 زنانو باندې به یو شړې به د شونه ویری بناتکم نساءکم د غیرت لپاره دی ویری الله یې مړ سره خزي عزت اخصو وفي ذالکم بدیک الله بلاوین امتحان دې ساوس ضربنا عظیم دی لوی یہ دې نجات کړي نعمت دی ګورو صاحب نعمت موسی علیہ السلام بری سره روان کړ د الله په امر چې ګوري مخله دریا براغه موسی مو خوګيري ورته ان شاء الله مون سره
الله تعالی امر کو شام صاحبانی ولا درې بشي ووالو بحر قلزم داغه اسم کونیه وسم د ابو خالد دا غدرې دی په الله ور پوری استل شپږ لکه فوج د سره یو لسلکه اره فرعونانو سره هغه الله ټول دل کړو وایس فرقنا الله چې کلمې دوه ټوټې کې به کوم البحر او تاسو من درې د قلزم فانجیناکم نجات مدر کې تاسو لا د څونه ورنه نجیناکم ال تشد ور کړو وجدا چې فرعون نه نجات د زور غواړي درې په خاصانه پوری وتل اسلاټ واغرقنا الله يغرق مکه آل فرعون سره د فرعون نه وانتم تنظرون او تاسو قتل اغیلا یو د دشمن هلاکت دی یو دشمن ستاسو په مخ کې برباديږي دي کې لوی نعمت چې تور د ګور زړه دی پیښ دی ولي ویلي الی فرعون او عاصمت درې خلکو په ژوند کې وجره فرعون دا فوج ډېر خطرناک خلک دي الله د دې پوړان دا برباد کړي چې هیڅ هم نه دي انسان لګورو دا طاقت لګورو لکه اوس د يهودو نسوارو څومره غروف شته خلک وایي چې اوه کیږي خو هغه چې کوم يهودو نسوارو وغاړي الله د صحابه مجاهدینو سره واړي ایستغه دل کې دا ولې دل کوي مونږ الله کوي چې مړ دالو نه دي لوی غزیما او دا یې خد دې شلوي الله دې ورسا کې بیان د بل نعمت سړی چې په یوه کې اوسې یو قانون نه امګراله ده الله وی قانون مراولې اسماني وحي وایذ وعدنا الله شکر موعده کړ د موسی سره 40 لیله نسل تشکو دلته ویل 40 مخکې ویل ورسره وې دیرش بیلس نوري انت تفصیل مراد ده مزید معنا د مجرد لفظ موسی قران کې یو شپږ درش کرات راغلي دي شجره د نسب داله موسی ابن عمران ابن قاهس ابن يسحر ابن لابي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام مور د شو یوحانس نومې ده د طبيعت کې تیز سره ودا ډېر به مشفقه مو د الله په دین باندې ډېر زیات خپکیدون کې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم زیات تشبیه الله د سره ور کوي صبر امداو اهلی لمګي چې ورځ وي د چيله یو بچي اپ ومنډه باندې کې ستړي کې اخر ده او چې کله ونیو مناسب ده چې پورته کړي وي د ازمکه لري راوښته وي ایسه وي ته غاړه واخستو مچي چې ور ځان دې ستړي کې وزن مسله کړم نبی لیکن د دې باوجود دومره شفقت هم پکې و چې کدا خو مشنان دي کنه د قوم 40 ليله سلوي شپې اسه کې دا موشا مو ویلې شو بوله شا ویلې شلرګیلا دام دوغو پالرګي مانه او چې بس راغله فرعون د کور له ګور وی دین موږ له نجات راغې به عرب استعمال کې موسی هارون علیہ السلام د درې کاله مشر دی اې مور پلار زوی دی لیکن وه هغه الله ورسره ورکړه 40 لیتن سلويک شپې دی وری ویلي عبد الله بن مسعود فرمایي چې سلويک ورځ یو انسان په ځان کې اخلاص پیدا کړي د شي انسان د زړه نه بل الله د حکمت چني رواني حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان سلويک ورته تکبیر الله سره منځو کې د شي انسان الله د نفاق او د جهنم نه برائت ورکړي څو لوی نعمت سلويک ورځي قرطبی لیکي سلف صالحینو کې د شي انسانان تر شي اتیا کاله تکبیر الله سره یې منځنه کړی اتیا کاله انزاتیا کاله تم روچت خلق لیله تنقل چې اشاره او شو دی چې انسان د حساب کې بری قمری میش سلوي شپې خو لیکن سره پاره قران آسماني وحیلا به کې انسان د خپل ژوند لپاره د امر انتظامی لپاره سلوي خو انتخاب کې خیر خو لیکن کمې زیاتې به کوا د سیمه چې بس د سلوي کې دا چیلرونه به کمیږي نه زیاتېږي نه دا خو به بدعت جوړیږي کله نه در شو کله 2 سلوي کله 3 سلوي لیکن که انسان د خپل ژوند د عمل د ترتیب لپاره دا ترتیب برابر کې سو مانعت بني خو همیشه کله پابندی نه روا ده کمې زیاتې به کوا کله مخې کله رستا کوم انسانان چې قرون کې بیا پات کیو شیلی وباسي اهل علم فرمایي چې به ناروا ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په عبارت کړی ثم اتخذتم الاجداء الله بیتا سونو داسخه په اولوہیت من بعد رسلغنا وانتم ظالمون وای تاسو ظلم کوونکی اسکی بندگی وری کوله یو خدا چې مشرک دی قمقل انسان کې سره عقل نه نابس تعین کی دا معبود دا غیر معبود
دویم دی کې عقیده له حلول دا معنا دوه قسمه ده. نعوذ بالله من ذلک. یو دا معنا چې په عرش کې الله دنه نشوي دي، څومره خطرناک عقیده ده. دویم خاص عقیده لرله عیسی کې الله دنه نشوي دي، عزیر کې دنه نشوي دي. دې وجنه منصور ابن حسین الحلاج هغه ویلي نعوذ بالله من ذلک الله ما کې دنه نشوي دي، انا الحق به ویلي. بعض بده شویلې بایزین باز سامری سبحان ما اعظم شانی وکدي وخت کې ما د الفاظ استعمال کړه تاسو خپه کېږي ما کشتران نه ویلي الله ما کې نشوي نعوذ بالله من ذلک وذا الله یم. شیخ الاسلام ابن تیمیه درشتم جلد مجموع الفتاوا کې بری خلکو باندې سخرت کړي دي چې دوی ضرر اسلام لري يهود نصاراو هم دي زیات نو خطرناک خلک دي. وانتم ظالمون معنا مشرکون تاسو الله شرک وکړو.